جل جلاله رب العباد المنفرد أثره لوجوده لكل شيء تشهد الله جل جلاله رب العباد المنفرد صاحب النفس وسماته والصلاة على نبيه المؤيد بساط هججه وواضح بيناته وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه هداة طريق الحق وهماته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام او د مسلک اهل سنت والجماعت سره تعلق لرونکو د علاقې ډېرو غیرتمندو په دین مینو مسلمانانو ورونو زموږ ستاسو دغه نوی جلسه او پروګرام چې د قرآن مجید د ختم پروګرام دی څو ماشومانو د الله رب ذوالجلال مقدس کتاب ته په خپلو سینو کې ځای ورکړی دی د رب د غازوین کتاب یې په خپلو سینو کې محفوظ کړی دی محترمو دا قسمه پروګرامات د دغه ماشومانو د هغوی د والدینو د حوصله افزایي دپاره او نورو مسلمانانو ته د ترغیب ورکولو دپاره منعقد کېږي محترمو سحر نه مسلسل علماء کرام مشایخ لوی لوی اکابر تاسو ته راغله بیانونه یې وکړله زموږ ته چونکې د یوې میاشت نه مسلسل بیمار یم اواز نه تاسو ته اندازه لګېږي ما مې زبان ته عذر هم کړی و خو هغوی ویل چې صرف د حاضرۍ په بنیاد باندې راشه دې وجې نه محترمو د بیان نه خو عاجزه یم قاصره یم صرف د حاضرۍ په بنیاد باندې دوه څلور خبرې څو منټه کې ستاسو په وړاندې ذکر کوم بیا به انشاءالله خبره ختموم محترمو دې وخت کې تاسو که دنیا کې وګورئ نن پورا عالم کفر په یو پیج باندې دی عالم کفر وسایل استعمالوي د طاقت استعمال کوي اسباب استعمالوي د میډیا سهاره اخلي محترمو د هغې د دې ټول هر څه کوششونو مقصد دا دی زما استاد د نوجوان نسل نه د اسلام اهمیت ختمول غواړي زما استاد د نوجوان نسل د ذهن نه د قرآن اهمیت ختمول غواړي د دغه دینی مدارسو باندې دغه نوجوان نسل بد اعتماده کول غواړي مقابله کې که تاسو وګورئ محترمو د هغوی مقابله زمونږ حکومتونه نه کوي زمونږ حکمرانان یې نه کوي د هغوی مقابله هم دغه علما کوي دغه مدارسو مساجدو والای کوي چې یقینا د هغوی سره نه وسایل اسباب شته دی نه د دنیا ظاهري طاقت او قوت شته دی نه میډیا شته دی لیکن محترمو د دې باوجود تاسو وګورئ الحمدلله دغه جنگ دغه اهل حق درویشان علماء ګټل دی او کفر بیلل دی الحمدلله او همیشه محترمو د اسلام او د کفر په دغه جنگ کې دینی مدرسې مین کردار ادا کړی دی د دینی مدرسې د اسلام ټول شعبې آبادی ساتلې دي دینی مدرسې چې آباد وي د دین ټول شعبې ورسره آبادی وي لیکن کله په دینی مدرسې باندې خزان وي بیا د دین په ټولو شعبو باندې خزان وي الله دې لیکي دې وجې نه محترمو دینی مدرسې به په هر قیمت باندې آبادي ساتو انشاءالله العزیز زور انشاءالله د 13 صدۍ کې که تاسو وګورئ دا د 1857 جنګ ازادي چې وشوله دې کې 4.5 لکه مسلمانان شهیدان شولو مساجد مدارس وران شولو مینارې په ځمکه د جوماتونو پرتې وې هغه د الله اکبر صداګانې خاموش شوې وې طالب سره کتاب په لاس کې ورسره و د بخاري استاد لاش هغه په ونو هغه په اور د پاسه سوځېدلی پروت و ترمذي هدایه په لاس کې ورسره وه د هغې استادانو شهیدانو لاشونه پراته وو هندوستان کې د ارتداد مهم شروع 4.5 لکه مسلمانان په دې جنګي ازادۍ کې شهیدان شوي وو
انګریزانو د پوره دنیا عیسایان يهوديان هندوانو ته دعوت ورکړو هغه هندستان ته راغوښتیو هغه ته وی راشي مسلمانانو په ذهن کې اسلام په حواله سره شکوک شبهات ورواچوي مسلمان ذهن د اسلام نه متنفره کوي محترمو یو ډیر لوی سیلاب روانو ته چا ذهن نه منل چې په دې حالاتو کې بر اسلام تحفظ څنګه کیږي د بری صغیر مسلمان به مسلمان څنګه پاتې کیږي اسلام بدلته په خپل بنیاد باندې څنګه پاتې کیږي لیکن محترمو دې حالاتو کې زموږ مشرانو زموږ علماو زموږ اکابر چې کله کې ناستل داوی د سوچونو داوی د فکرونو داوی د مشورو حاصل داو هغه وی کوم اسلام مضبوطول غواړو مسلمان جوړول غواړو بیا به دا دینی مدرسه په خپل بنیاد باندې ودرو محترم ابو شروع وکړه هغه شروع ډیر عجیب و یو انار ونوا دغه د لاندې شروع وکړه یو استاد او یو شاګرد د استاد نام مولا محمود و د شاګرد نام محمود و بسم الله وکړه سبقونه شروع کړه د چا زین ته نه راتله چې دیو د دنیا کفر مقابله د دې نه کول غواړي وسایل ور سره نشته ده طاقت ور سره نشته ده اسباب ور سره نشته ده افراد ور سره نشته ده لیکن محترم قلندر هر چی ګوې دې د ګوې شروع وکړه او به چې کله مدرسې بنیاد کړي یو ځای مقرر کو په دې دې زیبه مدرسه جوړه هغه ځای متعین شو دار مدرسې د لپاره مقرر شو بیګا ته مولانا قاسم نانوتی نور الله مرقده تا رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب کی راضی همسا مبارک ور سره د ورته قسمه دا زه ډیر وړو کې دی دا ډیر محدود دی د کلاو کا پراخه کا هغه ته نو پتا چې دا د بری صغیر غازیم مرکز جوړیږي چې پوره بری صغیر ته بری اسلام قافلې د دیزي نزي د بری صغیر د مسلمانانو ضرورت دینیه بر دیزي نه پوره کیږي الله د پیغمبر سره همسا مبارک ور سره ده خوب کې راکاږي ورته قسمه په دې دې زګونو باندې بنیادونه وکړه د چې سحر ته پاسې روم اقا زګي باندې رکیر خو لکیر موجود وي محترم خدایات ساتي زموږ عقیده ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شکل کې شیطان په خوب کې نشه راشي امام بخاری رحم الله بخاری شریف دویم جلد کې 15 حدیث نقل کړي من رآني في المنام فسيراني في اليقظة فإن الشيطان لا يتمثل بي من رآني في المنام فقد رأى الحق الرؤيا صالحة من الله چاچې په خوب کې ولیدم برشتہ زه او کتم زما په شکل کې شیطان په خوب کې نشه راشي خوب شرعي دلیل نه دی یقینا لیکن خوب د نبوت سره ختمه حصہ د مبشرات زیره د چې سار د پاسه روامه غزګي باندې لکیر خو لکیر موجود دی اوس محترمو زه جوړول دي علما تاسو ته معلوم وي او د الله دین ته ځان وقف کړو وي سره سوي علما سره سوي علما په باره کې قرآن وایي يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف یو څوک چې دیو د حال خبر نه وي هغه وی چې مړه دا کو کروڑپتیان دي لکپتیان دي الان کې مولوی صاحب غریب به بیګار وته هم نه خولې هوتا ته نه ښکاري دې غریب به بیګار لوګش پته رکړي بچي به وږي او د شوی خدا ته نه وای لا يسالون الناس الحافا دیو په جبم ته نه وای چې زما ضرورت ته حاجت ده خپل حالت نن ته نه ښکاري کې په زمانه حال سره دیو جن محترمو در قرآن گواهی ده علماء په باره کې علما خپل ضرورت خپل حاجتونه خپل مقصدونه چاته نه بیانوي تیرو ورځو کې ما یو شاګرد دی موږ سره اوس مدرس هم دی میاشت دوی کېږي ماشوم لور اپریشن و زه ورته هسپتال ته راغلم د زړه اپریشن و ما ته ویل 2 کاله مخکې ډاکټر صاحب د اپریشن لیکلی و خو ویل وس مې نه و چې اپریشن ورته وکړم نو په دوايي گزاره وچلول دا 2 کاله اوس په دې کارت کې څه پیسې راغلي دي سرکاري اپریشن کېږي نو اوس مې هسپتال ته راوستي سبا اپریشن دی د امام او خطیب د 2 کالو پورې چاته سوال نه دی کړی ضرورت نه دی ښکاره کړی زما د لور تکلیف دی اپریشن دی ور باندې چاندره ته وکړي ما ته قرض پیسې راکړي زکات راکړي چاته نه دی ویلي دا علما خپل ضرورتونه چاته نه ښکاره کوي تا ته چې درځي چانده غواړي دا د الله د دین د بلندۍ د پاره غواړي
در دې مدارسو د آباد ساتلو لپاره غواړي. دې وجې نه محترمو د دې سره په خوښه په خوشحالۍ باندې تعاون کوو ان شاء الله. دا به بوج نه ګڼو په ځان باندې ان شاء الله، په زور ان شاء الله. دې وجې نه دی اوس په دې سوچ کې و بنیادونه وکنهستی شو د مدرسه به جوړېږي په څه باندې؟ مدرسې بنیاد هم په دې کې یو ځل سوچ کې دی دغسې کور کې ناسته بیبي ده دغسې د نیم خوبۍ غوندې کیفیت پرې راځي. دا سړي باندې کله د پریشانۍ سوچ حالت کې نیم خوبي راشي دا چغې ووایي دغسې د خوب حالت کې ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی ورته راځي 10 روپۍ ورته لاس کې ورکوي ورته قاسمه پریشانه کېږه ما دا په چنده کې قبول کړي الله رب ذوالجلال به تنظیم وکړي ان شاء الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته راځي 2 روپۍ دې چنده کې ورکوي د لاس کې ورکوي دا 2 روپۍ قبول کړي پریشانه کېږه ما الله رب ذوالجلال به تنظیم وکړي ان شاء الله. دې چې پاسې دو سهار ته 12 روپۍ دې چې پاسې دو بیدار شو لاس کې 12 روپۍ ورسره وي. خواته بیبي وا خبر شو واقع ورته وکړه. علماء وی د اشاره و دیتا چې دا دینی مدرسو دا نیکی کارونه دا د حکومتونو لوی خلکو نه واغستل شو دا اوس د غریبو ته پاتې شو او دویم ډېر د پاکو پیسو نه شروع شو. بیبي خبر شو نه دی راغی خپل ملګري راجمع کړله د مدرسې دپاره شورا جوړه کړې په دې شورا کې د حاجي امداد الله مهاجر مکي غونته کې مرشدین موجود وو. دیگر مولانا مظهر نانوتی غونته کې مفسرین موجود وو. دیگر مولانا یعقوب نانوتی غونته کې علما موجود وو چې دا میدان جهاد مجاهدین مو دا میدان تدریس مدرسین مو دا د هر فن کاملان خلکو د هر میدان کامل خلکو. الله رب ذوالجلال به تنظیم کوي چې د خبر نه بار څوک خبر نشي. هلته بیبي خو کور خبر شوی و دی وخت کې د دیوبند علاقې کې 30,000 آبادي وه. څومره؟ او دا یاد وساتئ زمونږ ډېر ملګري ناپوهه غریبان مخکې کال ما ته یې وایي ستاسو د دیوبندیانو د هندوانو سره ډېره مینه ده. ما ورته ویل ولې؟ ما ته ویل ګوره دا ریوند خو د هندو نوم و دا دیوبند خو د شیطان نوم و تاسو په خپله مدرسه و مرکز کې ایښودو. ما ورته ملګري ریوند خو زمونږ د مرکز نه دی نوم ریوند خو د هغه علاقې نوم دی چېرته چې د مدرسه مرکز جوړ شوی دی. توجه شته دی نو ما ورته ویل ملګريه ریوند خو د هغه علاقې نوم دی چېرته چې د مرکز جوړ شوی دی. دیوبند خو د هغه علاقې نوم دی چېرته چې د مدرسه جوړه شوې ده. او ما ورته ویل دا خو د علمای دیوبند په شان دلالت کوي ځکه ته وې کومه علاقه چې د هندو په نوم باندې آباده ولته زموږ مشرانو یو داسې مرکز بنیاد کېښودو د یو داسې مدرسې بنیاد یې کېښودو چې د هلته نه پوره دنیا ته د هدایت قافلې ځي اوس د هدایت شمې هلته بلیږي چنډې اوچتې شوې دا خو د علمای دیوبند په عظمت دلالت کوي. الحمدلله دیو جن محترم یاد ساتي مونږ ټول الحمدلله د علمای دیوبند سره تعلق ساتو. الحمدلله دیوبندیت مونږ دیوبند نه دی کتلی دیوبند مدرسه مونږ نه دی کتلی تصویر کې هم کتل. دیوبندیت د شرک او د بدعت نه نفرت په توحید او سنت کلکې منګولې لګول د عشق رسول جذبه لرل زړه کې او د جهاد جذبه لرل دې ته دیوبندیت ویل کېږي. په دې معنی مونږ ټول دیوبندیان یو. الحمدلله دیو جن بعضې خلکو خبرو ته به توجه نه ورکوي. زه مکه مکرمه کې وم ما ته یې وایي دیوبند معنی تاله درځي ما ورته ته ووایه څه معنی ما ته وایي د دیو معنی د شیطان د بند معنی د بنده د دیوبند معنی د شیطان بنده
مورته استغفر الله وایا دیو معنا شیطان د بند معنا بنده مورته د کومه جبه کی د چوب شو ما ته ته وای کومه جبه سمانه ده مورته د دیو معنا شیطان د بند معنا باند نه تړل پرسې لغت راوخه د دیوبند معنا د شیطان تړل او مورته زبر ته ماخذم درو خندري روایت راغلي چې دیوبند ته دیوبند ولې ویل کی د دور کې هغه زمانه کې مدرسه دلته نو جوړه شوه دلته مستجاب الدعوات بزرګ تیرېدو دوه درې ورځې دلته قیام کړو خلک ورته رااله ورته ویل حضرت جی دلته په جناتو کې یو دیو دی د پورا علاقه ورنه تنګ ده هغه بزرګ مستجاب الدعوات او جنات مسخر د جناتو بزرګي گرفتار کو دلته په یو کند کې بند کوې تړو خلک د غیر شر نه محفوظ شو د دیو جن علاقې ته دیوبند نامه کې خولل شو مستقبل کې چې کله مدرسه جوړه شو هغه د علاقې ته منسوب شو دارالعلوم دیوبند څنګه چې هغه بزرګ هغه جن وټړو خلک د غیر شر نه محفوظ شو درس علماء دیوبند د يهودیت مقابله کړي د نصرانیت کړي دا د قادیانیت کړي دا د انکاری حدیث کړي دا د انکاری فقه کړي دا د انکاری حیات النبی کړي دا د انکاری عذاب قبر کړي دا د نام نهاد عشق رسول کړي دا علماء دیوبند د هر کفر مخې ته ولاړل د هر باطل مخې ته ولاړل د مسلمانانو د ایمان حفاظت کړي الحمدلله دیو جن مونږ ټول دیوبندیان یو الحمدلله بار العرض میں کہو دیوبند لگی 30,000 آبادی و دلتی دا شورا ملگر ورته ول چې څوک خبر نشي د واقعین الله به تنظیم وکړي ان شاء الله الته خزم خبر شوی و زنانه چې خبر شي خبره به چرته پاتې کی د 30,000 آبادی کې مسلمانان هم دي دوانم دي مسلمانان زنانه خبر شو په دوه درې ورځو کې د دیوبند علاقې هغه مسلمانانو زنانو د خپل غاړي هاړونه سونه کالی راولېګل مدرسې ته شورا ته د دارالعلوم دیوبند اولنې تعمیر اولنې بنیاد اولنې مدرسه په هغه کارو باندې جوړه شوه اسی تاسو سوچ وکړئ الله ډېر غیرتی ذات دې چا اجر نه ځای کړي الله لا یذو اجر المحسنین من جاء بالحسنه فله عشر امثالها چا چې یو نیکی راوړل الله ولس چند ورکو تبلیغیان یون 50 کروڑم کم دی والله یضاعف لمن یشاء ثمر اخلاص او اجر زیات ان شاء الله تاسو ګورئ په دغه زمانه کې اسی زنانه 200 کال زمانه سکم تیر شو د پخوانی قسم وکړه 200 کال زمانه سکم په دغه زمانه کې زنانو به کالی استعمال کړي او جامې استعمال کړي وي نه غزنانه نشته چاته یاد یې نه دی مانی قبرونو پته یې نه لګي لیکن کوم زنانو چې قرباني ورکړي و د غاړي کالې را لګلې 200 کال سکم زمانه تیر شوی دا نن هغه زنانه دي دارالعلوم دیوبند دی پوره بری صغیر کې چې نن څومره د درس و تدریس دا سلسله دي د تبلیغ سلسله ده د جهاد سلسله ده د تصوف سلسله ده دا ټول دغه دارالعلوم دیوبند پیج دی دیو جن زوین نن کوي مجاهد جهاد کوي نن کوي صوفي الله کوي نن کوي مدرس تدریس کوي نن کوي تبلیغ کوي قسم دې د هغه زنانو ور سره پوره حصہ د قیامت پورې ور سره شریک شي ان شاء الله زنده باد دغه زنانو راوړې خپل مالونه د الله لپاره کې ولګوي قیمتي کې ځان پسې بچی راولې د الله لپاره کې اولاد قیمتي کې تاسو ګورئ زما بچي دنیا کې ور باندې تکلیف یې نشم برداشت کولی تاسو شي برداشت کوئ شي نو کدا بچي دې نیک نشو قبر عذاب به بیا دې څنګه والا کې یار جهنم کې چې ګورئ دا بچي ور کې سوچي دا څنګه برداشت کوي بچو ته دنیا مګټي دنیادار مګ جوړوي بچي دیندار جوړوي وما من دابه في الارض الا الله رزقها رزق وعده الله غست یا ایها الناس قوا انفسکم واهلیکم نارا بچی دیندار جوړوي بچی برالیګو رسول ته ان شاء الله رالیګو با سوق برالیګي زیبان سره وعده دا وعده دي او د دې مدرسو سره به تعاون کوي ان شاء الله ګورې موږ مسلمانانو دا مدرسې د اسلام اخیرنۍ مرچې دي لزر کمه تنخواه ده دا به عزم کوم چې خپل الله برزان سره شریک کوم درې مې سبق خپل مدرسې ته ورکو ته چې درې مې الله ته ورکی الله بدل ته ډېر برکتونه واچي ان شاء الله نو کم از کم
په خپل مال کې کمایي کې کاروبار کې حصہ به د مدرسې د عالم د مولوي صاحب قاری صاحب څوک کوي لاس دواړه وچړ ما سره دا به واده وي انشاءالله نه لاس وچت لاس دا واده ده انشاءالله واده ده الله دې عمل کول توفیق راکړي